مسلمانان ورونو یو ضروري اعلان واورئ. دا څه بختور سړی دی چې په روزه کې مړ دی. ظفر خان روزه نیولې ده. تاسو مهرباني وکړئ د ده مخ له مه ورازاستئ. که چیرې د ده مخ له ورالاستئ بیا څه د سره وسو نو د دې عمل بیا تاسې په خپله قصورداره یاست. بیا دا قصور وده ته نه وروځي ځکه دا ستاسې قصور دی چې د ده مخ له ورازاستئ د روزه نیولې ده. لا له 19 کال بیا روزه شروع کړې ده. زه خیر دغه شو که زه خلک خبر کړ. محبت خانه دغه پوخ روټي اوس دغه دی خلک ډېر په خوشحال دي. دا څرنګه شی و خود پوخ دی. ته په سترګو ړوند یې. ته دغه دی ورته وګوره رانې دا ګرد پوخ دی. محبت خانه پوخ روټ به دی شوی نه وي سړی به ګشه پرشه کېدی. ای څه نه دی جیش دی لکه لرې. شریف خانه دا خو نو ته په ناوله دی. دا جدید لوګ راوتلی دی. اوس یې فلحاله ګوره هغه سپینکۍ تیغې ولی دي. دا بیا پانګې کوي. بیا نو اخر به دا روډ دارنګه شوی سي دوی ګرد راشین سي. ګرد به مکمل سم سي. دا خو حالت ته ورسره ناوله دی. خالي دی لږ صبر غواړي شریف خانه. ښه زه ته په دا موبایل څه کوې خو په دا غوږونه کڼه یې تا چیشکې پیدا کړي. زه خو به ودرېږم زه خو غوږونه په کڼه یې. بابا یو زري خبر ما اورېدی. د چیش خبره ده خیر خبره وه. بابا اسمبلی ماته شو. زه اسمبلی بیا چی ستا دی کش بچم. بابا دا وزیران با چانس کې کښېني دغه نه د اسمبلی دغته دی. الله زه دا خو به خلک خوښ شوي. یا بابا خل نه کې خوږېږي مړه. خالي زاړه وزیران له خوره ولاړو اوس به نوي خور له وراشي. ښه په دغه علامونه بیا زموږ سر نه دی خلاص.